بسم الله الرحمن الرحيم دا الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. دې خبره نه هغوی څه علم لري او نه د هغو پلار نیکه درلود. ستره خبره ده چې د دوی له خولې څخه راوځي هغوی محض دروغ وایي. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. خنو اے محمد صلی الله علیه وسلم خایت په هغو پسې لغم خوړلو نه خپل ځان بایلې که دوی پر دغه ښوونه ایمان را نه وړي. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. حقیقت دا دی دا څه وسایل چې د ځمکې پر مخ دي هغه موږ د ځمکې ښکلا ګرځولي دي تر څو چې دوی وازمویو چې په دوی کې څوک ښه عمل کوونکی دی. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. په پای کې له دغو ټولو نه موږ یو هوار ډګر جوړونکي یو. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. تانګيري چې د کهف یعنی سمڅې او رقیم یعنی لوحې خاوندان زمون لکوم ډیرو حیرانونکو نښانو څخه وو. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. کله چې څو تنو زلمیانو سمڅې ته پناه وروړه وی ویل چې ای پروردګاره مون په خپل ځانګړي رحمت سره سر لوړی کړه او زمون چاره سم کړه. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نو مون هغوی په هماغه سمڅه کې په غوږونو ټپولو تر اوږدو کلونو پورې په درانده خوب ویده کړل. بیا مون هغوی را پاڅول تر څو وګورو د هغو له دوو ډلو نه کومه یوه د خپلې استوګنې موده ښه شمېرلی شي. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. مون د هغو اصلي قصه تا ته اورو. هغوی څو تنه زلمیانو چې پر خپل پروردګار ایمان راوړی و او مون هغو ته په هدایت کې پرمختګ ور په برخه کړی. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. مون د هغو زړونه په هغه وخت کې محکم کړل یعنی قوت ورکړ چې کله هغوی پاڅېدل او اعلان یې وکړ چې زمون رب خو فقط همغه ذات دی چې د اسمانونو او ځمکې رب دی. مون به له هغه پرته نور کوم معبودان نه بولو. که مون دغسې وکړو نو بیخي به بېځا یعنې له سنجش نه لرې خبره به مو کړې وي. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. بیا هغوی په خپل منځو کې سره وویل زمونږ دغه قوم خو د کائناتو له رب نه پرته نور په خدای نیولي دي. دوی د هغو په معبودوالۍ باندې کوم څرګند دلیل ولې نه راوړي. نو له هغه چا نه غټ ظالم به څوک کېدای شي چې پر الله دروغ وتړي.